دا بس سردار جان ډیره مننه ده. خو د پښتو اکیډمۍ درې ورځنۍ د پښتو ژبې د پرمختګ لارې چارې په موضوع باندې کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې زموږ د بر افغانستان منورین او دانشور هم راغلي، د بلوچستان جنوبي پښتونخوا او د ټولې پښتونخوا خیبر پښتونخوا منورین شاعران ادیبان راغلي دي او هغې مختلف نشستونه دي. په هغې به دې خبرې کوي چې د پښتو ژبې د ادب او پرمختګ دپاره موږ څه کولی شو. اخري کې به هغه شفارسات او هغه به پښتو اکیډمۍ ته چیرې وړاندې کوي او دغه شان د پرمختګ د خبره په وړاندې ځي. نو داسې دغه شان پروګرامونو کې دې کې بس یو مینه پیدا کېږي او یکجهتي او تړون چې دی نو هغې ته وده میلاویږي. پکار دی چې په ټول ملک کې داسې دستوري او داسې پروګرام